بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، خویندو ورونو، د کرکټ د ټیم لویه لاسته ټول ولس ته د زړه له کومې نه مبارکي وایم. د افغانستان د ملي کرکټ ټیم رښتیا اتلي وښودله، ځکه زمبابوې ته یې چې هغوی میلمه پالو ماتې ورکړه، او بیا دوم وار چې افغانستان میلمه پالو بیا یې ورنه وګټله. دا د کرکټ په تاریخ کې یو ډیر عظیم حرکت او ویاړ ده. موږ پیاوړي اتلان ثابته کړله چې نن له لسو اول درجه ټیمونو د نړۍ نه دوی داخل دي او لسم ټیم کې شمرل کیږي. مبارک دي، ټول ولس ته د مبارکي او ټول ټیم ته د مبارکي چې لویه لاسته ده. په عین حال کې غوښتنه مې دا ده چې موږ دا لوی جشن په هر رقم ونمانځو چې ډزې ونسي. وقتی که ما خوشی را با فیر استقبال میکنیم خطرات جانبی داره و امید است که هیچ خانواده افغانستان در یک روز خوشی خدای ناکرده به از دست دادن اعضای شیرین خانواده خود دچار نشه. تیم کرکت و پیروزی به سابقه از اینا یک درس بر تمام ملت، حکومت و تمام نهادهای ماست. مخصوصا در دوران مج اینا با کار مشترک، با بازی‌های بسیار منظم و فکر عمیق و تمرکز تانستن کپ پیروزی را حصد کنند و افتخار بر تمام ملت افغانستان کمایی کنند. نو بیا هم ټول ته مبارکي ته وایم او دا مثال به انشاءالله تعالی په ټولو نورو عرصو د ژوند کې تعقیب او عملي سي. تل دې وي افغانستان، پاینده باد افغانستان.